امر بالمعروف کو نهی له منکر. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي په خپل کاري دفتر کې په قطر هیواد کې د اسلامي امارت سفیر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د امر بالمعروف وزارت د کړنو لاسته راوړنو او په ټولنیز بدلون کې د یاد وزارت مثبت ارزښت او په دې برخه کې د ترلاسه شویو پرمختګونو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل او له ښاغلي شاهین څخه یې وغوښتل ترڅو د نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د وزارت د فعالیتونو په اړه رښتینی معلومات خپاره او د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري د پلازمینې کابل ښاري ریاست 660 تنه محتسبینو ته د ټولنیز اصلاح، غوره چلند، دعوتي کړنلارو او د قانون دورولو په موخه 6 ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو تیر اونۍ په فاریاب، غزنی، زابل، کندهار، فراه او کندوز ولایتونو کې د اجباري نکاح، بدوکي ورکړې، میراث حق او کورني تاوتریخوالي 14 بیلابیلو پیښو ته رسیدنه کړې ده. د غرض د امر بالمعروف وزارت محتسبینو تیر اونۍ په سرپل، غزنی، کندهار، فاریاب، هلمند، کابل، زابل، میدان وردګ او ارزګان ولایتونو کې د 11 قومي شخړو او دښمنیو مخه نیولې او ښکیل اړخونه یې د اتفاق او یووالي لوري ته رابللي دي. همدارنګه محتسبینو په فاریاب، غزنی، بامیان، دایکنډي، هلمند او سرپل ولایتونو کې 8 تنه د کوډ او جادوګرۍ په تور نیولي او د لا نورو څېړنو په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي.